افغانستان داخلي خلکو چې را پیدا شوي خو بهر کیف د طالبان ولا خبره تاسو ته کوم ستاسو په خیال باندې حامد کرزي صاحب ځکه چې د امریکایانو په ملاتړ باندې راغو د طالبان اخوا کو او حامد کرزي صاحب راغو زه تاسو ته حمزه صاحب د حامد کرزي صاحب انټرویو خیال شم د طالبانو په اولنې دوره کې چې هغه د طالبانو ستاینه او تعریف کوي حامد کرزي صاحب هغه انټرویو ما سره پرته د کوای زبې پلی هم درته کوم هغه د طالبانو ستاینه او تعریف کوي د احمد شاه مسعود صاحب او استاد ربانی صاحب دې کسانو طالبانو ته پیسې هم ورکړي دي اسلحه هم ورکړي ده د دې ثبوتونه مشته ک تاسو غواړئ مونږ درکول شو دا کم فیلډ مارشل د ازبکی کم فیلډ مارشل دی د هم د طالبانو د لپاره سناسه طریقې کار تاسو جوړ کړو چې داغي د لپاره یو زمينه جوړي نو هغه مور سره مرسته کړي طالبان جنگیدلی صرف د ګلبدین حکمتیار صاحب او داغه د ډلې خلاف دي بیا وروسته لکه اولنې وخت کې د خلاف جنگیدلی دي بیا وروسته بیا د احمد شاه مسعود او ربانی او د نورو کسانو خلاف هم جګړه کړې ده خو د ټولو کسانو په سناسه شکل باندې د طالبانو سره ملاتړ کړي دي د مضبوط کړي دي نو دا زه په دې خبره باندې حیرانې کوم دا پرونه موږ د یو مرګره دی خالد صاحب زه په دې خبره نه رسم صاحب زاده حمزه صاحب کې دي شي تاسو را توازی کوي ولې دې خبرې نه رستو کیږي چې یو داسې تاریخي حقیقت چې هغه باندې سترګې نشي پټې دی څنګه چې د پاکستان په کردار باندې سترګې پټول ناممکن دي همدغه سیده تاریخي حقیقتونه دي د سترګې پټول ولې ضروری دي او همدغه خبره ده چې دی وخت بیا زوایم چې را د تاسو د اولس د راهنمایي او د رهبرۍ داول لري نو په کار دی چې تاسو ورسره بالکل ایماندارانه دیانتداري په بنیاد باندې واضح خپل خبرې وکړي تاسو وایي چې نه خپل هغه پردي مسلې به هم موږ د پاکستان پسې تړو نو آیا دا چې کوم تاسو الریډي پاکستان پسې تړي دی باندې تاسو خانه او کنوینس نه تاسو لګي چې دا په وزن کې کمی دي ما ته خو نه لګي چې دا په وزن کمی دي په پاکستان پر ریاست او ادارو باندې خو ډېر درنې نیوکې دي او ډېر بحثونه پیښې وي دي روان دي او په کار دي چې دوام ولري خو د دې بل اړخ نه ول سترګې پټوي ضرورت څه دی چې کله موږ د افغانستان خبره کوو بس عمده خبره کوو چې د جنکو تعلیم بند دی نو دی مطلب دا دی چې تاسو پی ټی ایم توای چې دا یو جمهوریت ګوند دی په افغانستان کې تاسو جمهوریت غواړئ کنه غواړئ تاسو د طالبانو د نظام د لاندې د جنکو تعلیم غواړي او کنه د دې کې څه بدلون بغواړي د جنگ خبره خو چا نه د کړي خو خپل د ریزونه او خپل خبره خو په کار دی چې ډیر واضح وشي تاسو سوال کولو صاحبزاده حمزه صاحب ډاکټر صاحب دا سوال خو تاسو زما جواب هم کو خو زه به بیا وکم سوال مې دا و چې دا ما وختي په دې لایف کې اقرار وکړ کنه چې د بر وطن کم نیریټیو هم راځي دا غي شاته سولید فاونډیشن ني دا غي شاته ریسرچ یا فیکټس ني ایموشنز دي ټول احساسات دي ټول د پاکستان په کړنو باندې ډاکټر صاحب زما ویډیوګانو تاسو ګوره پاکستان باندې دونه سختي نیوکه په دې ټول چانه دي کړه سونه چې ما کړی دي دا ټي ټي ایل صاحب دا ټول یو وخت کې زما خلاف مو اوسم خلاف دي چې پاکستان باندې ډېر سختي نیوکه کوي خو ډاکټر صاحب دي داسې ظاهري چې پاکستان شیطان دی او افغانستان چې دی د افغانستان کړنې چې دي هغه ټولې په شودو باندې انځلي دي دا فکر کوي چې دې طرف ته مکمل کفار دي او دې طرف ته مکمل هر یو سړی امیر المؤمنین دی دا طالبانو دا خبره ډاکټر صاحب د لګ ریسرچو کې معمولی لګ غونته چې طالبان د دې خپل جوړه کړي ډلوه د دې خپل روزل ډلوه د دې خپل سپورټ کړي ډلوه ولسونو وسره ولاړو ولسونو وته روټیګانی ورکړي دي کور کې زینه ورکړي دي ولسونو سپورټ کړي دي د جمهوریت خلاف هم چې طالبانو جګړه کوله د ټولو ولسونو طالبانو ته سپورټ ورکول د ټولو ولسونو ډاکټر صاحب په کورونو کې به ساتل روټیګانی به وته وروړلې په خپل تاخانو کې به پټول د ټولو ولسونو د طالب ملاتړ کړي دي اوس چې وته پته ولګید چې طالب خود دې په ګټه باندې نه دي نو اوس د حقیقتونو نه روسته شول چې طالب خو مونږ په خپل جوړ کړی یو ډله و د حاجی بشیر نورزی په مرسته باندې جوړ شوی و د نشو د منشیاتو د لارو د آزادولو لپاره د افغانانو مجاهدینو جوړ کړی ډله و دی اوس د هغه هر رښتیا نه روستو کیږي د خپل دښمنۍ په خاطر باندې د دې خبرې نه چا انکار کړی دی مونږ ډاکټر صاحب دونه مونږ توان لرو
چې مونږ ووایو چې پاکستان ظلم کړی دی د دې خلکو ملاتړ یې کړی دی اوس مونږ دا منو خو خپل دین نه مني نو ما سوال دا و چې دا کم ګیپس راځي دا کم فاصلې راځي په لټریچر کې دا کم لټریچر کې یا د په ریسرچ کې چې دا کم ګیپس راځي دا خلک په هغه ګیپس کې په هغه فاصلو کې غورځېدلي دي دی فاصلو نه اړېدلي نه دي دی هغه د خپل هغه عقلي ستونزې چې دي په ریسرچ کې هغه بندې ساتلي دي او بس په هغې باندې یو ټاپه لګولې ده چې طالب هم پاکستان جوړ کړو طالب پاکستان نه دی جوړ کړی طالب د افغانانو خپل جوړ کړې ډله ده نو چې کله ورته دلیل ووایو لکه مثال شوکت عزیز صاحب ته ما دلیل ووایو نو هغه وایي نه وي کرنل امام نو جانان جنرال رحمت الله صافي ستا خپل افغان د مجاهدینو ټرین کړ 8000 کسان یې ټرین کړل هغه درته وایي چې طالبان مونږ جوړ کړي دي دی وایي نه هغه یاره هغه زه نه منم د افغانستانو مجاهدو خلک یې ټرین کول دی وایي نه هغه زه نه منم نو دې کې دي د خپلو خلکو نه د خپلو لیکلو نه د خپل تحقیق نه هم تېرېږي نو زه به دغه له وخت ورکم هجرت ایوب اتل صاحب د دې نه په نظر والو سلامونه حمزه جان خای ډاکټر صاحب ته سلامونه ټولو ته او الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ زه د افغانستان د ننګرهار ولایت یم په قوم په شیم او په ملیت کې افغان یم خبره مې دې کې پورې کوله چې تاسې یو څو خبرو ته اشاره وکړه چې پاکستان چې څونه افغانان فکر کوي پاکستان د افغانستان په هغه بعضې مشکلاتو کې داسې کلیدي دخیل نه دی که نه او خبره دلته دا ده چې وطن باندې خو ډېرې سختې تېرې کړي او لا هم لا سختې روانې دي تېرېږي خو هر یو چا پکې هغه خپله استفاده ونه وکړه که نه هغه ویلې څه ورته وویلې دغه غوندې حساب شو وران کور چې شي بیا هر یو پکې ګوتې وهي که هغه پکې روسان دی او که هغه پکې امریکایان دي او که انګریزان دي یو پکې برخه هغسې ده خو مشکل دلته داسې جوړ شو چې کله چې داود خان د لوی افغانستان خبره وکړه او د پښتونستان خبره وکړه هغې نه وروسته دې خلکو چې د افغانان یو نه یو قسم باندې دې ته پرې نه ښودل چې دوی د خپل منځو کې سره اتفاق وسي داود خان چې کله د پښتونستان خبره وکړه هغې نه وروسته دوی حکمتیار هم پیدا کو پسې راتیر شرباني وخت په نون نه دا هغه خبره ده چې هغه وخت کې په افغانستان کې نه روسانو حمله کړې وه او نه روسان پکې موجود او نه پکې انګریزانو او نه پکې امریکایانو 1952 خبره ده نو هغه وخت کې دیو دا ډلې حمایه کړل تر څو چې افغانستان کې د داخلي کشمکش ولري او پښتونستان مسلې ته چې داود خان ډېره متوجه و هغې مسلې نه دا تیر شي او د خپل کورني مشکلاتو کې اخته شي خو مشکل دلته دا دی چې دیو بیا داسې نه دی چې مکمله داسې مونږ وویو چې د طالبانو په راتګ کې ټول پاکستان لاس درلوده یا د بعضې نور مواردو کې چې دغه د ډاکټر صاحب نجیب حکومت سقوط شو نو پاکستان پکې یو برخه وه داسې نه وه چې یو پروژې یو برخه وه هغې پروژې مطلب دا چې پروژه د انګریزانو او امریکایانو وه او وسیله د پاکستان د طریق نه وشله دیو پکې استفاده تللې که نه نو دیو خو داسې روسانو خو داسې پالیسي دا وه چې دیو هغه ګرم اوبو ته ځان رسو د هند سمندر ته ځان رسو نو هغه لپاره چې دیو د هند سمندر ته ورسېږي پاکستان را استفاده وکړه چې هم د دې زموږ ګټې یو ځای دي او هم د امریکایانو ګټې یو ځای دي چې باید روسان دلته مات شي نو هماغه چې دیو د طالبانو حمایه وکړه خو یو شی چې تاریخ کې ما لوستی دی کیدای شي تاسې به مې وګورئ لوستې به وي کتابونو کې شته دی تاریخ کتابونو کې چې کله هم د طالبانو ډله جوړېدله په افغانستان کې ډېر بد وضعیت و اول ځل طالبان وضعیت داسې و چې هر یو ځای کې ډاکټر صاحب خبره هر یو ځای کې ټوپک سلاري وه هر یو ځای کې د هر یو قمندان باچایي وه نو طالبانو پر راتګ سره دا مشکلات ختم کړل او یو مشترک یو نظام یو څه رامنځته کړل چې د دې خلکو مخه یې ونیوله او دا هغه څه و چې ټول افغانانو غوښتل په هغه وخت کې دا خبره حقیقت ده او بله خبره دلته پاتې دا شوه چې بیا هغې نه وروسته چې بعضې شیان لکه افغانان بیا چې دې خلکو نه نفرت لري یو وجه یې دا ده چې دیو چې کله دولت ونیسي دیو ټول هر څه منظرما ټوله زما کوي نو په عام افغان که خدای دې کړي یو مسلک کې ډاکټر وي هغې ډاکټر ته اهمیت نشته یوازې ملا او ملا جاني ده
همداسې راپسې تیر شه دولت کې د ښځو ته تعلیم چې بنیادي حق چې دی د ښځو د تعلیم حق دی هغه موږ نه اخیستی دی یو دولت چې په رسمیت پیژندل کېږي یا د انتخاباتو لارې پیژندل کېږي یا خلک خپل منځو کې سره یو ځای کېږي یو غونډه کوي یو څه کوي لکه د که موږ غټ مثال یې واورو د احمدشاه بابا چې کله د هند دغه نه راغی د ایران نه راغی نادر افشار مړ شو نو دوی ټول افغانان راټول کړل او یو جرګه یې وکړه چې راشي خپل موږ یو دولت جوړو نن نه 300 کاله مخکې که نه نو دیو هغه کار هم ونه کړو دیو د دیموکراسي کار هم نه کوي انتخابات نه کوي دیو یو قسم دیکتاتوري ده یوازې د ستاسې خبره یوازې د جنکو د تعلیم مسله نه ده دلته ډېر لوی فرق موجود دی زموږ او د دیو فکر کې د ځمکې او د اسمان فرق موجود دی دیو هر یو شي ته تګ نظري له نظره ګوري دیو فکر کوي که چې د بل سړي ته موږ واک ورکړو د موږ به د سبا د چوکۍ نه غورځېږو ته چوکۍ نه غورځېږي ته خدمت وکړه ته به تبخ مخکې که بل سړی خدمت وکړي بل به مخکې دا نه ده چې ته په زوره د 21مه صدۍ ده ته به په زوره دغه وکړي خو همدغه غټ علت دی چې طالبان نظام نه په رسمیت پیژني نه به یې 10 کاله وروسته څوک وپېژني یو داسې یو نظام به وي چې بس افغانان به لکه د بندیانو غوندې پکې پراته وي او نور مخکې تګ بس پکې نه وي که د هغه د ژوند په هره برخه کې اقتصادي برخه کې که د سیاسي برخه کې که د ټکنالوژي برخه کې یووالي هغه طالبیزم مفکوره به مخکې ځي او دا مفکوره داسې ده داسې ایره دلته دا ده چې افغانستان خو اخته دی خو کوزه پښتونخوا خلک به هم اخته کېږي ورسره دا یوازې د جنکو د تعلیم مسله نه ده دا زموږ د یو بنیاد نړېدل دي دنیا چیرته ده او موږ چیرته یې حمزه جانه تاسې وخت راکول نم ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو ته ډېر احترام او ژوندي اوسئ کور مو ودان صاحب مننه هجرت صاحب قدرمنو صاحب ډاکټر صاحب تاسو نظر لرئ سو ویل غواړئ دغلته د هجرت ورور کومې خبرې وکړې که نه موږ د اولس لکه حمزه صاحب تاسو به زمانه د خولې نه دا خبره تکراري اورېدلي چې موږ د اولس خبره کوو موږ نه د اسلام آباد یا د پنډۍ یا د لاهور سر وینځو او نه د کابل سر وینځو د اولس حق دی چې هغې ته رښتیا وویلی شي تاسو ورسره سیاست کوئ نو د هغې د ګټو دپاره سیاست وکړئ خو هغې سره رښتونې پاتې شئ په داسې حقیقتونو باندې سترګې مه پټوئ چې کم د روزې روشن غوندې ښکاره ښکاري نو دا هجرت ورور چې کومې خبرو کې دا درستې خبرو کې زه د دې خبرو سره بالکل متفق یم تاسو د صحیح خبرو ته اشاره وکړه ډاکټر صاحب اچکزی صاحب نه به ورو اچکزی صاحب څه نظر لري یا څه سوال یې راوړي السلام علیکم حمزه خان څنګه یې ډاکټر صاحب تاسو ته سلامونه کوم زما کوېسچن خو پی ټي ایم په حواله سره دی خامخا څوک به ناراضه کېږي پی ټي ایم د 2020 څخه مخکې او د 2020 څخه بعد کې دا دوه پیزه په پی ټي ایم باندې رالو او پی ټي ایم په دا کې خپله سټریټیجي بدله کړه خو چې څه کول پکار ولو پی ټي ایم څه دپاره جوړ شوی ولو د 2020 بعد د پی ټي ایم کوم سټریټیجي بدلول هغه د کې پی کې یا د پښتنو په پاکستان کې کوم مسایل ولو هغه نور مشکلات پیدا کړل هغه سره د دې په بندیانې زیات سولې هغه سره د دې نیول زیات سلو نو هغه سره کوم د پښتنو مسایل دغه سره نور بل خواته سټریټیجي ولاړل چې موږ لوی افغانستان جوړو وینم ما د څه خپل همار ودلې دي زه سره کښنستل یم د یو اس کې نو خبره خو دا د سټریټیجي ول لوی افغانستان جوړول زموږ د افغانستان موږ صرف اتنسټي به سره سیم یو زموږ د مسایل زموږ د ایجوکیشن زموږ د شان اوس ډیر سره ډیفرنٹ دي په دا کې مطلب 50 کال تیر سلو زموږ د ایجوکیشن سیستم هر څه بدل سلو چې یو کښنه ته څنګه پروژه ورکې څنګه گروث وکړي داغه مایند سیټ څنګه جوړ سي یو اس کې یو کښنه سپینش کښنه پیدا سي هغه امریکن سټایل هر څه دغه کې هغه خپل درس زنیر سي نو ما دا خبره کوله بیا پی ټی ایم ته پاکستان ګورنمنت دومره غټ سپیس ورکړي لکه دغه لره راوښتل یو قومي اسمبلی یا به اسمبلی لره راوښتل پر دا پلیټ فارم باندې خپل اواز پورته کول هغه باوجود د دون په بندیانو سخت په بندیان باوجود تا راوښتل او برته ته هغه ځای ته به احترامي کول او بعد کې پاتې جیل تکلل نو آیا دا زموږ مسلې په دې سره حل کیږي چې ته یو چاته دونه به احترامي کتل دي یا خپل سټریټیجي په داسې خوا به ولې ستا سره په هغه باندې عوام نه ولس نه دی اګري چې زه ما دا سټریټیجي نه ده خوښه بغیر ولس خو خدای دې معاف کړي دا خبره یو پیغمبر هم نه دی کامیاب شوی
تاسو به دا خبره اورېدلې نو اوله خبره خو دغه ده چې زموږ پی ټي ایم هایجیک سو لایک بای مای ویو پوینټ ما په دا خبره باندې تاسو څه اګری کوئ که نه کوئ زموږ پی ټي ایم زه اوس هم سپورټ کوم پی ټي ایم چې څه وخت قائد اعظم یونیورسټي کې کوم پی ایچ ډي سکالر دی ته سپورټ کوي مایند سیټ ور جوړوي پی ټي ایم اوس هغه پی ټي ایم نه سولو نو ما صرف دا کوېسچن تاسو سره په دې باندې څه اګری کوئ یا ستاسو څه نظر دی ستاسو دواړو سره ډېره مننه اسګر صاحب دا خو ډاکټر صاحب مونږ ټول په دې باندې اتفاق کړی دی چې د پی ټي ایم ایډیولوژي چې دي هغه د ټریک نه د لارې نه اوښتې دي او اوښتې داسې نه دي چې پی ټي ایم په خپله ویلي دي چې مونږ دا لاره داسې بدله کړه دا خو د بر وطن چې کوم ځوانان پکې راغله هغوی چې پکې کوم نظریات راوستل هم په هغه لاره باندې پی ټي ایم روان کو د دې بهترین مثال اچګزی صاحب تاسو د خیبر جرګه واخلئ د خیبر جرګې کې په سوشل میډیا باندې یا پبلک ډیسکورس د بر وطن د خلکو سو هغه دا و چې پښتونستان جوړیږي بس منظور صاحب اعلان کوي د پښتونستان په خیبر جرګه کې دا د دې نریټیوز دا د دې ایډیولوژیز دا د پښتونخوا د خلکو خو نه دي اغیر پاسېدل د پی ټي ایم نظریات هایجیک کړل ډایرکشن یې ولا بدل کو د پښتونخوا ټولو لسونو وی چې دا خبره زمونږ نه ده خوښه ډیرو لسونو وی چې دا زمونږ نه ده خوښه بیا تاسو بل مثال دغه ورکو د پی ټي ایم د ځوانانو چې جرګې ته راوغوستل مثال د پاکستان ترانې ته ونه درېدل نو صحیح ده دا به ستا سټریټیجي وي چې زه نه ودرېږم د پاکستان ترانې ته خو ته دې ته خو ګوره ته ریپرزینټ کوې څوک ته د پاکستان ولسونه ریپرزینټ کوې تا سره د پاکستان ولسونه دي که بېشکه ستا پاکستان سره مسلې دي خو ولسونو په زړه کې خو د پاکستان مینه شته که تا باندې ښه لګي که بد لګي دا ولسونه ځان ته پاکستاني وایي بله د خدای خلکه په پښتونخوا کې په بلوچستان کې ځان ته پاکستاني وایي نو چې هغه ولسونو ته دې وکتل د ولسونو احترام کې هم تا ونه کتله نریټیوز د ایډیولوژیز د مکمل د بدل کړله د بر وطن خلکو د پرشر د وجې کیدای شي د بر وطن خلکو پرشر به اچولي کیدای شي هغوی چې د بار ملکونو کې کم د پروټیسټ ورته کوي راغونډېږي ورته بیانیې ورته مخې ته وړي کیدای شي د هغې پرشر یې په شاته پښتونخوا کې د پی ټي ایم ځوانانو باندې نو هایجیک شوي دی دې باندې زه تاسو سره متفق یم او ډاکټر صاحب به پرې وورو چې د هغې په څه نظر دی چکزی صاحب زما خپل خیال دا دی چې دا د هایجیک والا خبره په خپل ځای باندې درسته ده یو حد پورې درسته ده او لکه مونږ خو بیا کوشش کوو لحاظ ساتو او مونږ د ولسونو غټي غټي د ګورو نو مونږ چې خیر دی دا خبره داسې واضحه کول نه دی کول پکار سپیس الاو کول پکار دی سیاست دی باز خبره د پروپاګاندا د لارې موشي خیر د سترګې په پټې کوي که مقصد دای چې ولسونو د غټه راځي نو مونږ به سو دروغ رښتیا به مو منو سو پروپاګاندا مو منو خو د اکثریت کم غټ غوښتنه دا درسته غوښتنه ده نو پرې چې دا غي د لپاره سپیس جوړ شي خدا د کم بهر مشته کم کسان دي دا خدي هدا پورې زه بالکل ما وختي دا خبرو کا چې دی د پښتونخوا د دې تحریک باندې اضافي سیاسي بوج واچولو او د دې په وجه باندې پښتنو ته تاوان رسی زه مچ دا اولنې پړاو شوی او چیرې د پروجیکټونو والا د جګړو والا د مارکو والا د طریقې کار درېدل او موږ لږ امنیت ته تلی بیا به د نور خبرو د لپاره د تحریک سیاسي شوی او یا پارلماني شوی بو کسان مخکې پکې تلی خبرې اترې پکې کړې نو زه هم د خبرې سره ولاړم بل اضافي خبره دا د پی ټ آی حکومت کله چې دا جلسه د جرګه راو وخته ګوري دا خبره په خپل ځای باندې بالکل حقیقت دی چې د پاکستان ریاست داغه نه پس د سلور کسان بوتلی او دوه کسان را خلاص شوی دي عدنان وزیر او د عباس کسان څخه پیژنم د ډیر وخت نه خدا ډیر وخت پورې بیا ریاست رک کړي پته نه لګیدا خدا یو جبر دی دا زیاته دی د خپل ځای باندې د دې ذکر کول ضروری دي خو که زما مقصد دای چې زه د پښتنو د لپاره یو امن غواړم زه د هغه متلاشیم زه د هغه لپاره نړۍ کې ګرځم د یو ان مخامخ احتجاج کوم په یورپ کې احتجاج کوم په پاکستان کې ملاریونه کوم خلکو ته مینتونه کوم خلکو سره مبارزه کوم مقصد زما دا دی چې زما یو غټ وختنه ده د پښتنو وجنه بندیدل نو کداغه د لپاره زه یو ترانه ته ودرېدم
نو دا غي سره بلکه زما دغه ته نقصان سور ورسي زما کوم غوښتنه د ریاست نه غوښتنه والا هغه نه به نقصان دغه تصور رسی کزه د ترانه ته ودرېدم نو زه بیا هم دی باندې دومره بلیم نه چې مخزه صرف د دې د حکمت والا خبره کوم چې حکمت دی کیو چې هغه وخت کې به تو درېدلې مسائل به نه جوړېدو او هغه خبره به هغه پلیټ فارم باندې په خطر طریقه باندې شوی و بیا دا غي نه پس کوم ریاست کارونه کو خو زیاتیو کو جبر یو خو په کار د چلته کې دی هغه دومره پښتانه ور سره ناستو د پښتونخوا سیاسي مشران ور سره ناستو د پښتونخوا د چوکاټ نه د جرګه کېده چې دی کې د دې بلنه دي ته شی و چې د دې هغه موقع نه فائدہ خامخا غشته و ځکه چې دا د بعضو کسانو د انا مسله نه ده دا د پښتنو د سیاسي او بشري ستونزو مسله و هغه د بار بداکار کې باچا خان بابا دومره یو غټ خانو او خو بیا به امزان سره چړنی منډي واغشتي او لا بډو په کورو باندې بغرزیدو خلکو د منټونو کول خلکو د اجریم جاری کولې داغه نه غټ خاصو کو په جسم باندې غټو په شخصیت باندې غټو او د خاندان نم غټ سړیو خو هغه ته پته وجره ځکه م سیاسي مبارزه کو ماته د بازو خبرو نه تیرېدل پکار دي هغه به خاطر کې نه راوستي انګريز سره به خبرې کولې هندوانو سره به خبرې کولې بوکټالونه به کول او خپل هغه انای د میز نه پکې وسته نو زه د چکزه سیب دی خبره سره سنا سره دغه کوم اتفاق کوم دا اخري خبره کومه موږ امید سول د پښتنو د لپاره خاص کر 2015 بعد پر پښتنو خو ډېر تکلیفونه تیر شو پاکستان کې اپریشنونه مختلف نمو باندې پوسو یو امید ول هغه پی ټی ایم ول او هغه د پی ټی ایم ډېر ښه سټانس جوړ کړی ول چې کم ځای به احتجاج کړي هغه سم مسلې سره حل کېدل یوان د پاکستان آرمی چې په دا ومنل لیکوم کې بچي مې نه چي مطلب هغه نه خبر کولیس باعث مجواورو بار باندې دا په غټ غټ پلیټ فارمز باندې به ول بیا د انوایټ هم کولم خو کچيري بیا موږ دا کم رویه وکړو دا کم بیهیویر وکړو از موږ سیویلایز نیشن موږ بیهیویر دروسه داس پښتنو نه دی کړی موږ چا سره شپر ټیبل کې شنو خبرې وکړو چې ترانه ته به عزت کول چیرې دا خو غلط کار دی نو بیا کړی ریاست موږ پورته کې موږ سره جبر کوي او بیا موږ ځان ویکټمز شکار کو موږ سره ظلم کیږي تاسو د رشیا دغه وګوري ان شاء الله تاسو ویلي یا د چاینیز دا یا د جاپان دا یا د یو اس د هغه خپل ملکونو جوړول هغه ست سټیټ ضرورت هغه به تاسو نه ګوري ست پښتون ته مسلمان ته انسان هغه تاسو سره هم کاټي تا غلام هم کوي تاسو سره هر څه کوي نو بیا ویکټیمایزیشن خبره نه راځي استما سره ولې داس کې تاسو رشیا مای څه دغه ویل دي د شخص به کوم وخت د جلیان به بوتلو هغه خپل ملکونه کارونه به کول و چې روډي نور کول چې ژوند پکړي ودومره ساتلی ول صرف سایه په اخستله ازمر خو بل اجل ته بیا یو عدالت به د کله پېښې کله به نه پېښې او بیا په هغه سټریټیجیک استاده پلانینګ کړی دي زلوي عزت د ملک ماتوم اوس خو بیا د پاکستان ډیر هم پر کوي زدانه منظم پی ټی ایم د سپورټ کوم په حال کې ما ډیر سپورټ کړی دي خو دا غشم باندې از ا سیویلایز نشم باید موږ د بیهیویر او کوم د دنیا ته دا شو کو زموږ سیویلایز نشن یو موږ باید په سیاسي تور یعنی خپل د مشران څخه زده کړو کو دا نه مطلب په جذباتو باندې په کنزلو باندې په غلطو خبرو باندې زمره مر سر ډیر ظلم سوی اوس مم رواني مر سر به سیاسي تور رواني ماشي تور رواني هو چې از مر به اتفاقی ده ما سب دا خبره سره کوله من نور ډیر مننه موږ سره خو زیولا همدرد صاحب او نور ځوانان هم راغلي دي خو حکیمیت تاجک صاحب تاسو خپل سوال یا نظر کې دی بیا به موږ نور مرګرو ته لاړ شو سلامونه نیکه هیله احترامات هیله لرم چې ټول ملګري دوستان چې پورته ناست دي او لاندې دي زما غږ اوري ښه صحتمنده به اوسئ زه صرف غواړم د افغانستان په اړه یو څه نظریات شریک کړم دلته د خپلو دوستانو سره امید لرم چې د چا په ذهنیت باندې بد تاثیر هم ونه کړي او که بیا چا پوښتنه او انتقاد هم درلوده زه همدلته یم جواب به انشاءالله ورکړم د افغانستان د کوم ناسیونالیزم چې جوړ شوی دی د مغول وخت نه د طرزي صاحب او د مومن صاحب محمد ګل مومن او نور چې مسله شروع کړې ده دغه ناسیونالیزم زموږ د وطن چې کوم دی دا په عدالت او برابرۍ باندې حاکم نه و د هغې ورځې نه پر میر باندې کوم کار کیږي کوم سرمایه ګزاري شوې ده او همیشه دغه تقریبا 100 کالونه ډېر کیږي چې دې باندې فوکس کیږي ولې بیا هم نتیجه نه ورکوي د هر دولت په خلاف باندې یا په ذهني توګه یا په فکري توګه یا مثلا په نظامی ډول اختلافات او اختشاشونه جوړیږي او هغه دولت ضعیفه کیږي
نو ښه خبره دا ده چې زموږ په خپل وطن کې دغه کوم نریټیف چې موجود دی او دا کوم ناسیونالیزم چې تشکیل شوی دی په دې باندې تجدید نظر وشي او په واقعي شکل باندې یو صحیح ناسیونالیزم دغه وطن ته یا دغه خاورې ته اپډیټ شي یا ورته انسټال شي یا ورته انتقال شي، نو دا به دغه خلکو چې په دغه خاوره کې اوسېږي د خلکو په ژوند کې مثبت تغیرات راولي. او که چېرته واقعي شکل باندې دغه نریټیف چې روان دی دا 200 کاله نور هم دوام وکړي، ځکه دا بې عدالتي او الله تعالی د دې وعده ورکړې ده چې ظالم چې دی همیشه ظالم نشي پاتې کېدلی. نو دلته نور خلک هم اوسېږي ولې هغه خلک ناراضه دي، په شکل باندې ناراضه شوي دي. او تا موږ ښه پوهېږو چې زموږ وطن د جیوپولیټیک لحاظه که وګوري ډېر زیات په یو حساس او باریکه نقطه کې موقعیت لري. زموږ د وطن شاوخوا ملکونه چې وګوري هغه ډېر زیات قوي شوي دي او د افغانستان د دغه نقطې څخه د خپلو ګټو لپاره استفاده کوي، هغه که نړیوال قدرتونه وګوري او که سیمه ییز قدرتونه وګوري. بیا زموږ په داخل کې که چېرته واقعي او یو ملي نریټیف موجود نه وي نو زموږ خلک چې دی په ډېر اسانه شکل باندې استفاده کېږي او د وطن د ملي ګټو هغه کوم چې تعریف شوي د هغو په خلاف ترې استفاده کېږي. واقعي شکل دا ده چې موږ باید په دغه څه چې موجوده روان دي په دې باندې تجدید نظر وکړو، او مخصوصا زما د ځوانانو خواهش دا ده چې یو نریټیف باید هغې کې تجدید نظر وشي تر څو خلکو ته یې ګټه ورسېږي، عوامو ته یې ګټه ورسېږي، د خلکو په روزمره ژوند کې تغییر راشي.